او کور ته داخليږي نو مسواک وکړه. نو دا تمام ځایونه د سواک د پاره دي. د مسواک د ټولو نه اعلی فائدہ ده چې د سواک کوننده د ځن کدن په وخت کې به د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیبېږي. د افیمو بلا مضرات دي او د ټولو نه لوی ضرر ده چې د افیمینه د ځن کدن په وخت کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې الله تعالی تاسو او موږ ټول په دې کلمه مشرف کړي. دن کدن په وخت کې خدای زموږ د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیب کړي. د افیم بلا خطرې دي او د ټولو نه خطرناک خطر ده چې افیمینه د نشي په وجه باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه بالکل یې توبه مې خدای توبه. ابل یو فوټو چانه تخیلو راړلو په دې عمان کې یو نوجوان اسپیټال ته داخل شو. ډاکټرانو دارو ورکول نو مړ شو. هغه پلار په ډاکټرانو باندې درخواست وکړ چې دې ظالمانو زما بچی ته خراب دارو ورکړو ځکه هغه مړ شو. نو حکومت ته راپورټ وکړ. حکومت وی دا سړی د قبر نه راوباسي چې موږ لیبارټري کې دغه ټیسټ کو چې واقعي دی د زهرو نه مړ دی. 3 غنټې پس هغه د قبر نه راووتو. چې د قبر نه راوستو نو الله اکبر تمام اډوکی مات ګډو د خلینم وینه بيدا د پودنم او د سترګو نه ساجيبه هيئت جوړو. خلق حیران شو. توبې خلکو استي ډاکټرانو امدبونی لیکل چې عذاب قبر کې مبتلا شو. روایت کړه دي کنه چې دا پختې په یو بر کې ورنه نوځي. دا تمام اډوکی وای چوره چورو چا ورته لاس لګول نو شو عجیب منظرو. او انټرنیټ باندې دا تصویر وای راغله. نو ما 3 غنټې دنه چې قبر کې وو دا چې معلومیږي چې وای لکه یو سړی چې چوره چوره کوي ټکه پلنګري کې دا څه شو. بیا پلار خپل درخواست واپس کو چې دا پوښښ نه ما غلطي کړې ده. زما زوی ډېر لوی مجرم دی به ما منه کول د ډېر لوی جرمونه کولو. اخبار کې باقاعده راغلی خبر ما ته چارا کړو. سړی حیران شو. الله استاسو زموږ د ټولو اخره کلمه هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله وګرځي. نو دا سواک لوی فائدہ ده چې سواک کوننده به د ځن کدن وخت کې د مبارکه کلمه وي. او د افیمو بلا خطرات دي. لوی خطر ده چې ان النظر هغه نه بیا کلمه بالکل یې د افیمو پنه شکی وی چیرې ما تاسو کا افیم راکی. وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعلي وعائشه وابن خدا خرشل. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. او دارنګه د ماسختن مزبه من تر ثلث الليل پورې رستو کړو. ولیکن خلکو ته تکلیف ته نو ځکه نه رستو کومه. ثلث الليل ما خام پسو کیږي نن سبا ما خام او بجي پینځه بجي ما خام شل منټه زما ته پینځه شل منټه لا پاسه پینځه باندې ما خام او د سحر باندې په پینځه په باندې پینځه نو 12 غنټې شو کنه. د 12 غنټو سلو سره سلور غنټې نو په باندې پینځه سره چې سلور جمع کې نو په باندې نه پکار ده چې د ماسوتن موږ په باندې تاسو سمال کوئ. لیکن رسول الله وی چې خیر ده طالبان دې په باندې کوي ورنه پکارو په باندې پناه. ذکر رسول الله ما بدار استقړو الى ثلث الليل د شپې تر درېمې برخه پورې په پېزو کې زه ځلتلو مونږ یو لس بجې مونږ کولې ما خالد اوړي راځي دا مونږ ځکه یو په حدیث عمل راشي بل طالبان دی وخت پورې تکرار کوي. وخت نه چې موضوع کوي
نو بیا کمرې ته تللی خپې یکدم اګرې ته کړي بس ودي موږ کستان موږ مؤخر کوو چې تر دغه وخت کې طالبان تکرارونه کوي مذاکره کوي بیا د هغې نه پس دې ودې کېږي یقینا په دواړو خبرو عمل راشي یو خو د قوم جومات دی یو د دارالعلوم حقانیه جومات دی چې په دې کې هم تاسو ته مونځ په باندې نه کولی نو بیا به تاسو تللی کمرو ته کوده کېدی او که تکرار مو کولو نو دواړه خبرې به کېدې مانکي شیخان اوس هم د ماسخوتن مونځ ښه مؤخر کوي نو رسول الله د امت سره احسان وکړو نه امر بالسواک وکړو او نه امر بتاخير صلاه العشاء الى ثلث الليل کو دا رسول الله مبارک په امت باندې احسان وکړو قال فكان زيد بن خالد چې يشهد الصلوات هغه چې مسترد جمعات تا نو وسواک هو على اذنه مسواک په دلته کې پروتو دغه دغه قلم را دلته به سواک پروتو داسې دومره د سواک اهتمام به کولو خو قلمونه خلق دلته کې خل اوس ډیر منشیان چې قلم ورته بکاری دلته ټومبلې ډغ راوي واسو دا بیا دلته کې کیږي نو د زید سواک بدل تک پروتو دې دې مفتی محمود رحمت الله علیه په قبر د خدای رحمتونه نازل کی وزیر اعلی د سرحد او د مصر شیخ الازهر راغلو دکتور فحام هغه راغلو نو دارلوم ته ټلیفون وکړو چې چای به دارلوم کسکی او طالبانو ته وایي چې ګيري خې منګز کی او خپټ کې وای سپین او مسواکونه جیب کې عدل تکيري مفتی صاحب سلوی شخصیتو طالبان خدایات افغانیانو ستاسو غوندنو ټوخلې پسر کړي خاله غټ غټ پټکی او په دغه راز بیا طالبانو سمالا سپین پټکی والیو او دا خشتګيري منګز کړي وي او دا سیواکونه یا په جیب کې یا پدې کې شیخ فحام راغی ډېر لوی استقبال شو سحر وختي راغی سحر وختي او دې کتنی دارالحدیث کې چای اسکلي سحر وختي د چایو تنظیمو ګیره چټه والی و په مې يرغب کې سما او راغله طالبان چې کدون ډېر شرمنده بیا چای اسکلي چای ورته ما چولې مولا سي ته ور سره ناست موږ سره عربی کې خبرې کولې مفتی صاحب ماته تولي تمخرا ما حينما نرى وجهك الباسم نحن نشبه استاذ مخجد خوشاله دې تمغه عين تعلمت اللغه العربيه ما تعلمنا في هذه الجامعه ډېر خوشاله هر ذلت القاهره مغنه بیا تولي داخلنا علي موږ ورته یې کلم چې شوق هغه مال نه کېدو اوس مو شوق نشته على كل حال بیا مفتی صاحب تقریر کو داغه نمخ کې او داغه سپاسنامه غالبا ما پیش کړی و بیا مفتی صاحب د دیوبند علماء حالات بیان کړ چې کابرین دیوبند دا قربانای دي او دا جامع هم د دیوبند یو فرع ده بیا هغه پاسې دا غریب نه خبر نه کړي ما خو تاسو کا تعلیمات صحابه را آیات شو د صحابه سیوات پم هغه اند لوزونو یا به جیبونو کې خشتګيري مودي مددار پټي دغه خو شرمېږم چې تاسو مخکې زه وکم نو مفتی صاحب په دې طریقه هغه ته تبلیغ کولو ځکه عربو اکثر مسواک پریخه ده مسواک پریخه ده او دا ډېر لوی اهم شی ده وعلى كل حال ابن مسعود وایي ذنه ځوانو ما ارعى غنما ما بغړي سرولې لوقبه ابن ابي معيط دا ډېر سخت کافرو د دې کافر غړي ما سرولې یو دل رسول الله مبارک او ابو بکر تیر دو ماګړي سرولې نوراته وی چې یا غلام هل عندك من لبن تاسو را سپېشت چې بمږه اوس کې هل عندك من لبن تسقينا ما ورته اني موتمن ذخنو کرو غلام زخو د دې ګړو پېتا واستنه شم در کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا ګړو کې داسې ګډه نشته چې غلنګ نیوي او بلار بم نیوي او چنيشته ویجی بلادي رسول الله مبارک تمه یو ګړه را وستا یا بيزا چې هغه نه لنګا و نه بلار بوا رسول الله په سووي او بیا داغه نه پيول وشل او ماته امراکل چواله اسکا خپل مسکل ابو بکر بیا مرتجی د ادم خو ماته مخیا دا عجیب ادم ده
ته سړی پوهچا بیزه باندې وي او د هغې نه بلا پیوځي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایل انک غلام معلم، تا ته به الله علم درکوي. نو د بیا اسلام راړو چې د رسول الله دا معجزه وکتله. اسلام راړو د قرآن مجید صحیح یاد کا او راغې د خانه کعبې خوا کې سوره رحمان شروع کو. الرحمن علم الکافرات په راجم شو وی والو چې تابله دا کتاب چې کوم نه لګیا دی په خپله ژبه وی ډېرې ووالو. نو دا د عقبه ابن ابي معيط ګډې به د سرولې او دی بیا اسلام راړي او ډومبنی سړی دی چې د خانه کعبې په خوا کې جهر بالقراءت کو، په زوره باندې قرآن مجید هغوی ته واورولو او دی دومره زبردست قاري او خوشاواز او رسول الله مبارک په فرمایل چې څوک غواړي چې قرآن واوري چې لکه نن نازلیږي نو هغه د ده قرات اوري. خپله ورته د رسول الله مبارک ویلو چې یاره قرآن مجید ووایه. ده ورته د څنګه ووایم وعلیک انزل، پتا خو قرآن مجید نازل دی. رسول الله وی نه دی چې د بل نه اورم ما ته خوند راکوي. نو ابن مسعود قرات شروع کړلو او بیا سوره نساء وی سوره نساء وی تر دې چې دې آیت ته ورسېدو فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. وی قتل رسول الله جړل وی بس که دومره کافی دی. رسول الله مبارک د عبدالله ابن مسعود د خلینا قرآن اوري او دې آیت ته چې رسي رسول الله د سترګو نوخ کې بهیږي وی بس که. نو ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی. حضرت عمر بوي لقد مولیا ابن مسعود فقها، ابن مسعود د فقه نه ډک دی، د فقه نه ابن مسعود دا ډک دی. ابو موسی شریف بوي لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. ابن مسعود سره موجود موږ نه بیا تاسو مکوئ. ابن مسعود او هغه موجود او تاسو را دی د موږ نه تاسو نه کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانہ کې کوفی ته عبد الله بن مسعود او عمار لګلو. عمار گورنر کو ابن مسعود مفتی کو او د کوفی خلکو ته ما ایثار کو. د په خپل دي دواړو ته محتاجم خو تاسو ته مې ترجیح درکړله. د ابن مسعود په کوفه کې د حدیثو مدرسه پرانستا او بیا د لوی شاګردان اسود او علقمه دي او د اسود او د علقمه شاګردانو کې ابراهیم نخعی وغیره دي او د هغې شاګردانو کې امام ابو حنیفه دی. د امام ابو حنیفه د فقاهت اصلي وجه دا ده چې منبع عبدالله ابن مسعود دی. عبدالله ابن مسعود حضرت عمر به فرمایل چې ابن مسعود ملئ فقها، هغه د فقه نه بالکل ډک دی. بهرحال په سند کې چې عبدالله راشي هغې نه مراد عبدالله ابن مسعودی